خبر افغانستان د ملي مقاومت جبهې ادعا کوي چې پنځشیر کې لس طالبان وژلي خو طالبان یې ردوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو مو هرکلی کوم. د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې ادعا کوي چې 13 ورځې د پنځشیر ولایت کې یو تازه حمله کړې. لس طالبان وژلي 12 نور ټپیان کړي دي خو طالبان د ادعاوې ردوي. د طالبانو خلاف دغه وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه خپل ټویټر باندې کې لیکلي چې د پنځشیر ولایت کې حصارک سیمه کې کله چې طالبان غوښتل د دوی پر قرارګاه حمله وکړي، هدف ته رسیدو مخې دوی د ځواکونو له لوري نیول شوي دي او کمین په پایله کې د طالبان ته درنه مرجوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښه پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته شوې ده خو طالبانو حکومت له کورنیو چارو وزارت دا ادعاوې ردوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.